باندې کمود کې واچو هغه لاسو ضعیفې هغه یې پې اچولې بیا د بي ډېره معافي درانده خلک دلته ناست یې خلکو ته یې داسې ښودل چې مثال د خبر هغه مردارې اوبه دي موږ دلته پې هغه کېږي داسې کار ده وکړه ویډیوګانې دلته پرتې دي چې دلته دومره اوږده لونګۍ دي وهلې ده په لونګۍ سړی دلته نه هغه کېږي دا ګوره زه نوره به څه نه وایو تاسې وروره زخمي کوز نه کې څارګر صاحب زخمي کوز نه کې نه ولې کوزو دغه خښ و چې د واقع دلته واقعیت وي موږ ته خبر شو ورور موږ په دمانه خبرې کولې واقعیت په خپل ویو چې دغه انځور ما نه دی پورته کړی سړی په خپل عکسونه پورته کړی دي مهرباني حمزه صاحب مننه اول خو زخمی ورته سلامونه او زخمی ور اختار د مر ورسېدو چې زه خپل حساب د سره وکم خو دویمه خبرې لرازمه زخمی ور دا ویلي وحید دورانی د یو چړی وستل لکه سره وستل دغه خبره دی وکړه بالکل خامسي دلته لاندې ناسته د هغه خپل دی او زه خبره قربان زه خبره نو په وحید دورانی او پتا کې څه فرق پاتې شو په خپل خپل دی ویلې چې ما فرق پاتې سره خبره درته وکم چې خبره کوي خبره جواب دی ما وحید دورانی کې دا فرق څه چې ما د چا د مور اکستل تراونه باسلو کاغه د لاندې پښتونخوا مو پښتون مای مور تخپل مور غوندې ولیدل ما وزر ورته وکړه کده پښتنو غوندې چې د ما بیرغ د ما شهیدان مکن ما دوی ته وزر وکړه او هغه پښتون اکس په کمود کې واچولو او به پیغه کولې تاسو څه خیل خبرې کوي او قربانم سما الله په سر ده یو چې خبر ناشته راسي وروره یکدم د ټول لاس پاکې شروع کوي موږ افغانان یو منګه ګوره د منګ 15000 کال تاریخ ته منګ د خلک ناستو چې د چا خور ته د چا مور ته منګ لاس واچو چې اچولم دا کارونه به منګ کال مخکې کړیو څوک چې غلطه کوي د ما وطن د ما شهیدانو ته چې سپکه کوي زه د ما باندې خپل وطن ګران د خپل شهیدان را باندې ګران دي زه شخص سره کار لرم او چې تر څو پورې لاس رسیږي ورسره راکاږم بیا هم په عزت زوار نه کوم زه په عزت وار نه کوم وزر ورته کوم چې سړی بچی سه چې وخت نه سړی بچی کېږي خپل عزت خپل د کوینز د پاره دلته لیلامي بیا نور تاسو د ګلې حق د مان نه لري قربانم سم صاحب زاده صاحب خبره مو واغس کله چې دا دوست وکړه او د دوه خبرې وي سرګر صاحب اول ویلې چې ډیټا ما رو باسله په خپل خلی ویلې صحیح ده بیا وی ډیټا وحید دورانی رو باسله دا د څه خبره ده چې وی او مسمان شین د زما کښنه ده قربان دې سم دي خان دې ډیټا هغه او باسله ما د وحید دورانی دا رو باسله وګورې د پختي ما خو خبره ته پرېده زه خو خبره وکم دا کاری په خپل کړی دی لومړی کاری په خپل کړی دی د کوینز مینوال دی هغه خلک موږ دغه خلکو په کریکټر باندې خبرې نه کوو خو دا کاری په خپل کړی دی ورای چې پلار ته ولویلی د پښتنو په اصولو په جرګه باندې دا کار شوی دی به کاغه عکسونه هغه خبر شوی شاید هغه روسته نور زین ته خبر شوی هغه خبره خو کاری په خپل لومړی کړی مهرباني زما مشه دوه خبرې زما خان میتی لکه چې د پاکستان پښتون د غالک ته چې د مور رکس دورانی ور سره کم کار وکاو د غالک بم بیا خبرو ته پریده صاحب زاده ما درته مخکې ویلی وراسه په 50 کې را سره کینه په 50 کې در سره کینه ما دغه کار ته نسی کولای چې دلته په افغان بچی راجیک سي په افغان بچی دلته تاسو لاس ونی سي وروره منګه پښتانه استو منګه وروره د لاندې خو ز چې د خپل دلته د ولی شاته ز ولاړم په دې چې لاندې د ټول پښتاني را سره یو کړیو مونږ بکینستو دغه خان میسی د لاندې پښتون د ما ورور غوندې ده وزیری ده همداسې دا درستی په پښتنو کې اتفاق راوستی و ځکه موږ یو جیو ته راجګېږې ته د دغې سړي ملاتړ دلته کوې چې وروره پرونه پورې به تاسو ته پاکستان کنځلو عمران خان به درته کنځلو درس پښتانه به درته کنځل نن وروره راغی دلته افغانستان کنځي افغانستان د موږ غوندې بچي لري دلته چې تر څو پورې دلته د ما وطن ته څوک سپکاوی کوي زه د چا وطن ته سپکاوی نه کوم ما باندې خپل وطن ګران ده په دې د چا وطن ته سپکاوی نه کوم او چې د ما وروره وطن ته سپکاوی و چې زه به هغه شخص را نیسم چې د هغه چی را سره هر چی شته مې سر ایښی دا کارونه چې سړی کوي هر چی شته سر ایږدي د وطن دپاره چې هر څه کېږي وروره موږ ورته تیار یو تیار نه زخمی صاحب ستاسو دا خبره ډیره ستاسو د شخص سره کار دی دا خبره ډیره بهترینه ده صاحب زاده مهرباني صحیح ده زما خبره دی ځوان ته دا ده چې قربان دا ته وایي زه وطن سره مینه کوم که نه د تا وطن په خپله خوله باندې ته وایي چې زما وطن تر ټکه پورې دی
او چې دا وطن د میرمنو تصویران تر وباسي نو دا د اسې جکو والو چې زه وطن سره هغه خبره هغه چاته کوي چې هغه ومني چې وطن ته راټکه پورې ده خبرو جواب راکړه تاسو را تاسو اټکه پورې جما جواب راکړه تاسو پورې ویل چې خبر نه جواب ورکړي مهرباني زما خبرې ته پرې د قربان ما واورېدې ما خبرې واغس خبره تاویګه لنډ ولا جواب ورکړه مهرباني زه اولنې خبره زخمی ورته دا کومه چې قربان د وطن د مینې خبرې دا په دې څوک نه ثابتې چې د ښځو عکسونه روباسي دا د خپل شخصي بدل د لپاره راوستي دي نوم د وطن ورکړی دی چې وطن سره مینه کومه صحیح ده او دا زه تاسو ګناهګار نه بولم په دې باندې خو د وطن مینه زمونږ افغانانو پښتنو مشرانو په تاریخ کې راواله چې د بل چا ښځې ته لاس نه دی اچولی ګینې ټولو پښتنو مشرانو به د خلکو نه ښځې راوستې ویلې به یې ولې زه وطن سره مینه کوم وطن هیله کومه څرګره ورور دا ولاکه په خبرو کېږي زه درته خبرې کوم چې لاس چا اچولی دی دا وایي پښتنو ته څوک لاس اچوي بچې شه په دا خوږو خبرې هم دلته خلک غلطوئ موږ نشئ غلطولی مشرانو سره کښېنه چې پړ مې نه کړې موږ به پلار نه راوړي موږ ته معلوم استئ دلته چې شي زنده‌باد نارې وهلې اوس چې شي زنده‌باد نارې وایي ولاکم شا معلوموي دا زخمی ویلې ما یو منټ رئیس بھائی هغه خبره دی چې دا ورور دی ولې په هغه خبرې نه کوي دا زخمی چې ویلې ما پلان یو منټ دوست خبره وکړه صاحبزاده صاحب تاسو ته ګوره تاسو ویلي چې د بر وطن مخکې تاسو ته یو خبره کوم تاسو ویل د بر وطن پښتون دا کار کړي دغه ورور ویلي چې لومړی خو دغه سړی په خپل دغه عکسونه تکړی دغه نه علاوه پلار ته مولا زنګ وو جرګه وو درنه ورته زنګ وهلې ده بالکل زنګ یو ډول دا چې دې کار نه چې لاس واخلا د خلکو وطن غیرت هر څه تکنځلې مکوه او تاسو هم د دې خبرې جواب ولا ورکې د سیاغه ټول ورته خبره کړې ده چې مهرباني خزه زخمی وخت وایس ریکارډینګ ما سره دی او ماته کنزا کولې دا خبره زخمی په خپل لایف کې وکړه اوس دلته کنه شیر شوی د په ټیک ټاک کې پراته ده هغه شیر شوی د دلته پراته ده د کنځاوي دلته پراتی دي دلته بیا لکان درته راوړي درته پلی به کی هغه باندې په زرا او ویو سره غلي خلکو اوریدلی ته نه پوهیږم خبره کنه خبره شته دی وو د مطلب دا چې شته صحیح ده دا معنی دی اوریدلې دا غزو اقرار نشم کولای چې ما اوس راځم زه اخیری خبره لسرګر سي مهرباني ما دلته وختي ویلې دغه معنی پښتنو کړه باسط صاحب چې د مسلې حل څه دی د مسلې حل دا دی چې په دې معاملې باندې د لر اوبر ټول پښتانه غوسه دي چا چې دا کار کړی دی هغه بم بخنه غواړي او چا چې په خبرې کړې دی هغه بم بخنه غواړي خو که یو طرف وي یو تاسو سره د خبرو هغه نه د معلوم بخنه بغواړي دي چې بخنه زه تانه وغواړم ته چې خپل خور مور خپل ریل کې د ما به کې څه کار ده چې زه تاسو نه دلته وروره د ما وطن جواب راکړئ اوس ودرېږه ورور قربان دې سما صبر وکړه دغه سناکوکو جلکې د پاکستان د دغه د مور اکس وحید دورانی راوباسل دلته ورته مور ریل کړه ته ولې ورته نه وایې چې هلته وحید دورانی ته دا خان میسي لاندې ناسته دا د پاکستان د پلار هلته جج ده د ده وروره مور یې راواخیستله په کمود کې واچوله مردار وبې پې اچولې ولې تاسې جواب نه ورکوئ دلته پګړۍ خو دې داسې پګړۍ وهلې ده او خبرو ته دې وګوره دا کار څوک چې نه پوهېږي هغه ته تاسې بحث کوئ ته راسه ما سره دلته وغږېږه جواب او ته به یو منټ ما ته راکړئ یو منټ مال راکړئ یو منټ مال راکړئ خبره چې کوله چې افغانانو دا کار کړی یو منټ کار خپل د کوز وطن خلکو کړی یو منټ زخمی یو منټ راکړه مال یو منټ راکړه زه کوزېږم مهرباني مال راکړه مهرباني د پاکستان ماته د خبرې نوبت 3 سلور زله تاسو را نو کو سلور زله زما خبرې کې 2 منټ راکړه 2 منټ راکړه ته د پاکستان نه ته د پاکستان نه زه په خپل پاکستاني يم صحیح شو ما چې مسله رااله وحید سره ټیک شو دا خبره لږ په غور سره واورئ زما چې مسله رااله ما پسې وحید کالو کو چې د خور مور ډیټا او باسم ولی الله نه قرار شه صحیح شو ما ته ویل ګوره فیملی ته مزه نه دی فیملی ته زم په خپل می چې وګوري مړ مې کا زه ولاړم په نه را ولاړم صحیح دا د څوکړه ډیټا راو باسله ویل چې شیر کومه
ما ورته ویل غلطه کوي نه د خور ته وایم نه د مور ته وایم سیده ویې کو په ما باندې چې کوم عکس راواخیستو په واشروم کې واچولو بره یې په میتیز یې وکړې ویډیو هم شته په ما باندې رالو افغانۍ ودرېدو صحیح شو خلاصه خبره درته کوم په ما باندې پاکستانی ولې نه را یعنی دا کار په خپل پاکستانی کړی دی ودا هغه ورځ هغه ورځ ته چرته وي هغه ورځ ته چرته هغه ورځ ته زما تاسو کو چې زاده د افغانستان او ما رالو یو افغانۍ ودرېدو درته اوس معلوم شو خان میسی صاحب زه تاسو یو خبر کوم او د خبرې سره به ټوله مسله راغونډم شي خدای مې ګواهی کدغه کیسې نه زه خبرې ما چې وحید خبر ونی هر چیرته سیاسي غږیږي چې نه خبر کیسه ما خو اجازه راکړم خبرې کوي بس هغه څنګه دا خبره کوي ته دا پرونه جواب ورکړي د تکل سه په خبره وکړه او د غلاندې دوست په خپل خبره وکړه پرې چې د جواب ورکړي پرونه پورې ټول پاکستان ته کنظم د قالق کول زی ورته ویل د سر چوکي زه ته خبره کوم زه خیره ما خو ته خبره ته حمزه تا ته چې نه ویم څارګر صاحب تکل سه ما خو نو نوبت ته برید نو زه خبره وکم زمانو وبته تدریز له زمانو وبته کته کو زه خبره پوره تا سره چې کوم کار شوی دی دا بیخي بې پښتو بې ناموسه کار در سره شوی دی او په خدای که زه په دې خبرو ما نو دا کوم واقعیت چې ما ته مخې ته راله چې د پښتونخوا د میرمنو د میندو عکسونه دې نه مخکې ما ته پته نه وه صحیح ده او دا زه اقرار کوم دلته په لایف کې په خپله درته وایم دا کار مکمل غلط شوی دی او د دې لپاره ما سره برو ما سره باقاعده دا پروف همسته ما سره باقاعده دا پروف چې دغه دورانی را پاسې دو ماته پاکستان وکنځلو ماته پاکستان ادارې وکنځلې ورسره ما د وایس ریکارډ ته کوي دلته درته پلی کوم صحیح شو چې دا ونه وای چې دروغ ویلي ماته پاکستان وکنځلو ماته پاکستان خبره خبره پوره کې میشي سه میسی صاحب دا مکمل بے ناموسه کار شوی دی بے عزته کار شوی دی صحیح ده او دې نه زه خبر نوم نو اول خو زه د تا نه بخښنه غواړم د ښه په زړه په خلاصه د نه بخښنه غواړم چې دا داسې دا سپک کار د تا سره وشو راځم زخمي ته زه خبره کوم د وحید دورانی دغه غلط کار په بنیاد باندې زخمي د تا کار ته زه ښه نشم ویلی هغه غلط کار کړی دی او زه اوس خبر شوم او بیخي مې نظریه او فکر مې بدل شو په دې لایف کې مې بدل شو صحیح ده خدا نشم کولی زخمی چې د تا کار ته زویم چې یاره تا وطن ګټلو دپاره صحیح کار وکړو هغه هم ډېر زیات غلط کار کړی دی ډېر سپک کار یې صاحبزاده صاحب یو شي ته اشاره کوم تاسې دغه دوستان هم ناست دي ګوره تاسې مخکې زما موخه دا نه ده خدای مکه زما د لایف مقصد هم دا دی چې دغه پښتانو د یووالي او دغه مسلې د حل لپاره خو تاسې وار څو کرتې دغه شی په افغانانو ورته په تاسې ته اوس معلومه شوه چې دغه کار ستاسې خپل پاکستاني دا کار کړی دی او دغه مردارۍ شروع د پاکستان نه شوی د کلتور په یو دغه باندې ټول هغه مسله ونه تپي مسله ملامت یو سارګر صاحب زخمی و چې هغه خپل خبره ویلې چې ورور زما دغه بخره وختل او دغه کار یاد کو دغه دلته ناشته مخه ورور یو اخیری خبره ز کوم که اجازه مې ډیره بخنه غواړم تاسو مشرانم ناستسته صاحبزاده صاحب ته چې کوم خبره وکړه چې زخمی دي تا دا کار صحیح نه ده ګوره په دې باندې هر سړی پوهیږي زه درته کیسه وکم دوی ماته بله کومه لاره پرې نه ښودله زه به درته کیسه وکم زاهد ارمان جګ شه یو هفته مخکې د ما بیرغ ته ور وسوځولو دغه زاهد ارمان ته ما ورته ویلې ما زه د تا وطن نه کنځمه نه د تا مشران کنځمه زه سپک نه یم چې زه 100 کروړه کڅونه یې چې زه د خلکو هزار ځان پسې واخلم وچ په وچه دا کار زه نه کوم د تا شهیدانو ته ما زاهد ارمان ته یو میسج وکړو د دغو خلکو ډیټاګانې زه اوس هم درته وایم د دوی مور خور د ما مور خور دي د دوی وروره د دوی سیاسر دي موږ سیاسر دي دغې زاهد ارمان ته ما ویلې ما وې که وطن دې د نن نه بعد راته ما یې وکنځه ما یې بیا به ګیله نه کوي ما سره دې زه د هر چشته در ورسېدم زاهد ارمان یو ساعت بعد راجیګ څه بخښنه یې مو غوښته او وایي زه به په ژوند کې دا کار نوره ونه کړم او ډیټا د دوی خو شیر شوې ته ماته یو پروف وښیه چې د چا ډیټا شیر شوې دلته ته خو ماته وښیه چې د چا ډیټا ما شیر کړې ده پاتې سوه د هغه نه بعد زیشان د
2011 نه د موږ بیرغ دلته سوځولو د موږ وروره وطن ته سپکاوی کولو هر څه پراته دي د فیسبوکونه شروع کړل وروره لاس مې ورته ورسېده داسې مې شیر نشي د زیشان خور مور کم داسې زاهد ارمان دي دا موږ خور مور دي پښتانه دي که د هر ځای دی هغه د تاسې دغه ماغزه دي او هغه د چې تاسې همیش وروره موږ ته بیخي بل شی ګورئ خو موږ د تاسې عزت ته بیا هم خپل عزت ګورو دغه زیشان راجیک څه وایي زه بخښنه غواړم زه به په ژوند کې هم دا کار ونه کړم ډیټا خو د چا هم شیر نه سوه د چا ډیټا شیر سوه یعنې د چا عکسونه دلته شیر سول خو ماته بله لاره پرې نه ښودله او په دې زه پوهېږم چې دا صحیح کار نه ده خو زه پوهېدم چې دغه خلک په دغه کار چې زه راونیسم په دغه کار دو کې به لږ غیرت وي دا به په خپل خور مور غیرت وکوي پاتې سوه دا مخکې یوه خبره وکړه چې ته راجیک څه ته دلته بیرغ وسوځوه که دا خبره په پنځو کې وکینو که چا در سره ومنله راسه بیا به زه شرم درکمه د شخص ته نشي کولی نه په دین کې دا ده نه په اسلام کې دا ده چې ته ټول یو ملت راونیسې د یو کس په سر دا وروره بیخي غلطه ده دې ته چې څوک صحیح وایي هغه به د تا غوندې انسان چې ته هغې ته صحیح وایي موږ خو وروره د موږ ډېره مننه زه یوه خبر کوم نوبت یو منټ کاله ته کوه خبره ته کوه دا واورئ یو منټ دا واورئ بیا ته خبره کوه دا واوره کوس د خور غیم زبون دا واورئ دا شاید مخ پر وکړه یو منټ دا واوره پوره واوره دا کنځلې دي دا بند کړه دا کنځلې بند واوره کوي یو منټ کنځل نه دی یو منټ دا واوره نه معافي وختاره ته میسج وکړه دا دغه سوال جواب دی دا ولا ورولېګا زخمی زمون تاسو ډېر کار دی خو چې کله په موقع راغی دا واورئ ښه صحیح شو پوه شو ودره تاسو کوس دا ما جوړ وګي دا ولا مو خروسه باروکه دا یې عزت په دا غن راواله زه خالص واسي زستا د خور کو نه زه د پدوګي سي زه دا هغه واسطه چې د پلان ته ما کړو چې وزر مې د پلان ته صاحبزاده صاحب د پلان ته ما وزر کړو دی وحید دورانی او په جواب دا سره سو کو دا واز د چاو دا د وحید دورانی ورور او پلار چې ما ورته میسج کړی وي دورا جیکسول په جواب کې ما ته وایي ستاسو د ماجر او درس قوم راته وکنځه په مونږ دی قوم ته سپکاوی کړی قوم خو ډېره غټه خبر ده په موږ خپل قوم ګران ده په ما د یو نفر ثابته کړي چې ما د چا کلي ته سپکاوی کړی ما د چا قربان خبره زه کوم زخمی صاحب تاسو نه نړۍ مننه صاحبزاده صاحب کوم کارو حمزه خبره کوم تکل صاحب د زخمی صاحب د نړۍ مننه تاسو ویلې چې بالکل دا کار چې دی ناسم دی خو دوی بل کم لار ماته نه پرې وستي او هغه مسله مټوله حل کړه چې دا سړی په خپل دا کار کړی دی په خپل د غلاندې ورو چې د کوز وطن دی یعنی په خپل د خپل خلکو ویډیوګانې موږ دا په غوړس شکل باندې نه وایو چې خدای مکه کوز پښتانه د سړي خدا کار په خپل د شخص څخه شوی دی پلا رود د پښتونولۍ جرګه حساب مو کړی دی او دغه مسله چې دی معلومه شوله قصه تکل سه مهرباني تاسو په دې دغه ورنا واچوي چې د دې د حل د پاره څه کول پکار دي تیار زه راځم حمزه ته راپورته شوی پرون د همدغه کنزلمارو په لایف کې ناس وی او ټول افغان قوم دی او د خبرې نم خبر نه سره دی چې ریسرچر مې کنه وس په دغه لایف کې حد اقل دغه اخلاقی جرأت وکړه یو خبره وکړه چې نه د افغانانو کلتور د افغانانو فرهنګ د افغانانو مدنیت د افغانانو احترام انسانیت ته پښتونولۍ کوډونو ته پښتو ته تر زمونږ پښتنو ډیر قوي دی ډیر لوړ دی ډیر احترام ورته لري ځکه چې خبره تا شروع کړې وه او بیرته هغه دغلته سړی ناست دی خپل پاکستانی دی هم راغی اقرار یې وکړه چې ما سره یې داسې کړي وو وایس میسجونه یې هم درته پلی کړ قصه ستا د کوم ماته اجازه راکړه تکل صاحب ته خو مې پیژنې اخلاقي جرأت منګ لرو او دا خان میسي چې کومه قصه وکړه او دا چې کوم وایسونه پلی کړل دا ماته مخکې پته نه وه زما ته چې دا واقع مخې ته افغانستان ځوانان دي د پښتنو مېرمنو تصویران یې انټرنیټ ته راوباسل په هغې باندې ډېر سخت غوسه شولم په خدای وینه مې خوټ کېدل اوس دا خو زماغه دغه ثابتوي دا خو زماغه پښتو ثابتوي چې د ښځو په ننګ او په غیرت باندې د ناموس باندې موږ خفه کېږو غوسه کېږو پرې نه یو خبره ده صاحب زما لایف ته اکثر راځي زه یو خبره کول غواړم کامران صاحب زما خبره پوره کړي دا موضوع خراب نشي مهرباني ما او اخلاقی جرأت زما ده او دلته په لایف کې دا د لزر خلک نه سیده وایم پرون په لایف کې کومه خبره ما د افغانستان پسې وکړې
خود غصې نه مې کړي دي، خود احساساتو نه مې کړي دي او خود جبر نه مې کړي دي. خو هغه مې په دې اند کړي دي چې پښتون ما او په ذهن کې مې داسې وه چې زمونږ میرمنو ته بې عزتي وشوه. نو په دغې دنه بخښنه نه غواړم چې غوسه ومه، په دې دنه بخښنه غواړم چې احساساتي وم او تیزې خبرې مې کړي دي. خو په دې دنه کله هم بخښنه نه غواړم چې غوسه ومه، احساساتي ومه، ځکه دا زما پښتو ده. خبره بهتره ده چې تاسو سارګر صاحب د بیا دلته ویلې د میرمنو سارګر صاحب وړه خبره کوم د خبرې کوي دلته بیا تور لګي. صدقې صاحب مهرباني مننه صاحبزاده صاحب ما خو پیژنې ان شاء الله چې زما لایف تم راغلی وي غبل ورځي دغه ستاسي دا موضوع په دغه رقم ته مطرح کول ما بل ورځي یو شارټ کلیپ وکړه چې تا هغه کې بیا د بګرام موضوع ز فکر کوم تاسو یاد کړی و دغه رقم ته تاسو وخت نه وخت نور موضوعات مطرح کوي سره د دې چې ضرورت ورته نه وي کمنهج د پښتون ته په یو داسې کار باندې خفه شوی وي چې هغه کې د پښتنو د خويندو میندو تور سره ته پکې سپکاوي شوی اصولي کار دا او چې تا باید دوانو ته خبرې کړې وي او په دغه رقم ته لنډه باندې په دې موضوع باندې راتاو شوی کامران صاحب تاسو ماته اجازه راکړئ د پروګرام د خبره زه واپس کوم دته دا خبره زه دا خبره خپل خلاصه کما صاحبزاده صاحب تاسو مالک پرې دی خیر دې ګورم ما تاسو بل ورځ ما لایف کې ما یو د مایک نه خلاص کړو اوس تاسو ټول خبر واوریده د سده جناب صاحبزاده صاحب کچیر دا منګه خپل دا قانوني کیګو چې منګه دوم نظر احساساتي کیګو بیا د قوم او د ملت د الله عمل شي چې زمونږ دومره تعلیم یافته خلک په احساساتو کې دغه رقم ته او بوړي نو بیا به موږ د پنجابي سره بیا به موږ د نور سره د حساب کتاب څنګه کوو زه خبر لنډوم زه په دې وجه دلته راغم تا ته نوبت درکو لږ صبر وکړه چې دغه دوست پرې خبرې پوره کړي بیا درځو مهرباني کامران صاحب پوره کړئ و ډېر بخښنه غواړم سارګر صاحب ما غالک دغه چا چې د لانجه جوړوي دورانیم دغه ده ښه صحیح شو نو سارګر صاحب که تاسو دغه موضوع مختوړل غواړئ زه تاسو لایف ته پوره احترام لرم تاسو چې رقم ته خوخی سلام علیکم یو خبره وکړم زما موخه صدقې صاحب یو دغه دلته مشره وای نوم دې که صبر وکړه صدقې صاحب زمونږ موخه او هدف دا دی د لایف نه د چې د دوستان خدي مخامخ ټول راغلل دغه تکل صاحب موږ سره ناستو پاکتین صاحب رئیس موږ ویلي چې دغه کنځلي چې په میډیا کې کیږي او زمونږ استاد خويندې په کورونو کې ناستې دي او دا د یو دوه نفرو په خاطر باندې یو څو اشخاصو په خاطر باندې یو بل ته کنځلي کوي بد یادو دغه نفرت خپريږي د دینه باید چې د مخنیوي وکړو د دې لپاره به دغه دوستان سره کینو چې د دې مسالې باندې خبري وشي او دا حل شي کومنګ داسې وایو چې بالکل کامران صاحب دا خبره مخکې تکل صاحب اشاره وکړه زمونم منه وخت کې په دې لایف موشي ځکه د کنځلو یو موضوع ډیره کمزوري موضوع ده خو چې میډیا وینو په هر ځای کې هم دغه بدبختی روانه ده نو خدای دا چې په دې باندې خبري وشي او دا مسله حل شي ترڅو به دا کار کیږي یو بل ته کنځلې کو ترڅو به یو بل د خويندو مندو عکسونه پورته کو نو زه دغه په دې خبره رسولي دریز نیولای ده خبره کوم ټول سارګر مالک پرې دی خیر خو 2 ساعته خبرې وکړې دا کامران صاحب خبره وکړه ما و نه اوریدا ما خیر د مالک پرې دی زه ډیر لنډ غږیږم اوس د دریز مډیر رسولي د جناب سارګر صاحب او خدای دې وکړي چې تاسو غوندې داسې د انسانان نورم ډیر شي چې داسې په سړو مزغو باندې د موضوع ته رسیدګي وکړي کچیر ته یو سړی په دغومره تیزی سره راځي په دې موضوع کې نور ګلان را تکري دا مشکل حل کیږي نه دلته دا مشکل نورم زیاتیږي دلته خلک چې ډیر لوړ تم لري دوستانو نه منګه باید دغه توقعات ته حد اقل کوشش وکړو چې په مثبت طریقې سره رسیدګي وکړو کچیر ته منګه پښتون وای د بل پښتون خور مور زمنګ نه ځان جدا نه ده د بل پښتون خور زما خور ده د بل پښتون مور زما مور ده کچیر ته بیا منګه د سکیږي چې ولا نه زما پښتنو ته تا کنځا کړو زه دومره غوسه مونږ ما ستا پښتانه یاد کړل دا په دې معنی چې تا زما نه ځان جدا ک او موږ به ځانونه جدا کوو نه کچیر د هدف دی چې په وړو وړو خبرو دومره غوسه کېږي دومره جدا کېږو بیا موږ قضیه څنګه وړو نو زه بیا هم دوستان ته وایم چې دغومره احساسات کېږي ما او دا مشکل حل کړي ډېر نور دوستان هم خبرې کوي ماته یو د وخت را کم ضروره رئیس صاحب کامران ته یو خبره کوم
امزار ورزه د خبرې ته اشاره کوم یو دقیقه اجازه راکړه حمزه یو دقیقه صبر وکړه چې دا سړی یو دقیقه ودرې سرګر صاحب زخمیم ناز دا وحیدم ناز دا ټول ناز دي د دې د ټول عزتونو باندې قسم په الله مونږ په ټولو خپه کیږو مونږ خویندې دي حمزه کپرون تا چیرته د انصاف خبره کوله او د عدالت او د قانون خبره دی کوله تا به وحید ته ویلي ول چې زم تا ته مختار در کوم زخمی ته به دې په لایف کې ویلي چې تا ته مختار در کوم مونږ پښتانه یې مونږ باید داسې کار ونه کړو خپل پښتو ته درناوی ولرو ته چې راغللې دا سرچپه خبرې وکړې سارګر صاحب درې زه ډېره مهمه خبره کوم تاسې ګوره بیا شاته ځئ نه شاته نه ځم ته اوس راغلې دا کار مې کړی د احساساتو په خاطر قصه ختمه اوس چې دا دوستان راغلي تیار به دا خبره وحید دورانی راغلی دی د وحید دورانی په شا باندې که خبرې منګه کوو هغه د پخپل راغلی دغه مخامخ ناست دی دغه نه زه خو من سارګر صاحب تالیف چشته نیولې ما ته تالیف چشته نیولې زه دا رئیس صاحب یا باندې تم نیولې دا کنه چې کنځا باندې کیږي یو بل خور او مور باندې دې تم نیولې کنه ګوره رئیس پېښو خو دغه موضوع د حمزه نه ووتله موضوع باید عمومي شي دغه بل دوست هم راغلی د چا نه چې دا جنجال راپورته شوی په دې باید خبرې وشي سارګر صاحب زه د کامران صاحب ته یو خبره کوم کامران صاحب دا تا چې کومه موضوع یاد کړه دغه بګرام ګوره کامران صاحب تا تم پته ده ما تم پته ده دې نسترګې نشو پټولې چې په هر لایف کې د پښتونخوا سړی ته هیرا منډي یادو په هر لایف کې د پښتونخوا سړی ته ګوره هیرا منډي یادېږي پښتونخوا سړی ته اقبال پلازي یادېږي دا شي نه یادېږي کامران صاحب ته د پښتونخوا سړی نه دا تمه کې چې هغه د دې ټولو پیغورونو په جواب کې هغه خیخي او خاخه او هغه وکي نه د پښتونخوا سړی به خامخا جواب کې خبره کوي نو دا داسې نه ده چې د پښتونخوا نه سړی راپاسي د افغانستان صاحبزاده صاحب هغه خبره تاسې مخکې وکړه زه وایم چې هغې نه اوس تېر شئ چې بېرته بیا په هماغه حالاتو ور وګرځئ تاسې خو د هغې جواب مخکې دوستانو نه پوښتنه وکړه دغه جواب قانع کننده نه دی او جواب مو ورکړ بالکل کامران صاحب که تاسې دواړه یو بل ته خبرې شروع کړئ دغه موضوع خرابېږي دغه دوست ته وخت ورکړو تیار راغلی دی دوست ته خبرې وخت ورکړئ خو د حمزه صاحب جواب قانع کننده نه دی موږ وکړه هغه خبره ختمه کړه دغه وحید راغلی دی د خپل خبره وکړي بخښنه وغوښتله حمزه بس خبره ختمه ده وحید وخت ورکړه مهرباني دا خبره زخمیم دلته دی دغه دوست او دغه د هر څه مسله چې دغلته باید حل شي وحید خان ستړی مه شي سلامونه علیکم السلام خیر جوړي طبیعت هم ښه دی مننه ګوره زه در باندې په فاریو باندې راغم ما ستاسو خبرې واورېدې که نه خو که دلته یو پارټي کښېني خلاف پارټي کښېني هغه به هم دا خبرې کوي هغه به ما ته وګوره د خپل خلاف دپاره دا خبرې نه کوي چې هغه ما ته وګوره شهزاد ګل استاد هغه به هم دا وایي چې دا بد و دا ده هغه یې ټول